وای یزویا تشویر اشاره خبره پځې دی غواره واره پوم والا ته مې وچ دا پوم را بدل کا نو نوی الټه کا وې دې کې وارنټي دا هغه ته به کینو دی غودا دی رالویګو اوس کول وی بل خپل ماتيږي وای راشه کړه para wadas biak para wada wai tangkar itu di wadina panjina unisa rawala dia woi bas za bas tik show rame kaca show شو السلام عليكم څنګه چلې اخی سری کور کوم ذکر کې سری خو دې دا کور ها اجي څنګه چلې ماشوخه اگر پلار تاسو لې راغلیو او کور کې لګه پرده وکړه اجي السلام علیکم وعلیکم سلام شیروزله بخیر اره شیروزله څنګه خیر خیر دی بالکل خیریت ته کیسری دا رضان ولی پازا بو مړه داسې شي دی دا من ډبل ډوډۍ دې نه وروړې مو چې ځا راشه بیا ډبل ډوډۍ یو سر او کاکا لري یک د ګوړې شربت ولا دا ولا ځد نشته دا خیر ګرمي ده څنګه چې کیسری اقرب لګه مکنه کیسری خبر شوم نه چې اکسیډنټ وکړې په سکوټر نو تاسو له رال مله چې تاسو ته وکم لګ اسکیدن بیا وجل مو یا نو تاسو می اوس وجنه پخپره ته یو راکینه لږ شاد دغه چې لږ گزاره راسو کې راډونه پکې لګېدلې درې راډه پکې لګېدلې درې بس خوځومو ټیک دا څه چلو دا کیسه خو راته وکړولې بس مړه اقربي شي اسید کریم مانم یو وار نسوار راغشل ما دا غنه بلګ وار نسوار راواله هغه یو موټر سایکل یو غنګي ناری کله کله تمانچې د ګولې دوم تیز خطا ما هغه ته کته چې یو غرز ناری شو شاته واپس بل خطاو چې پزان خبرې ده منو خپل دوه ځای ماته نو هغه مرو بیدو وډیر زیات تیز نو بس کو ته ډیر رمضان ساتي خو بل دی وینو بس دا غری دا مزدوري نه وستم واړو بچیم دي مسکټ کې ولوي دما نشپګو مې شو ټیکټ مې خپه سور واغشت ګوره کیسریا خلګ احتیاط کوي کنه ګوره سرک نه چې سړی اوړي نو اخوا دوی خسړی وګوري نو بیا سړی ووري شیروزل ماما موټر سایکل خو به ډیره چوک کې راخطای وي خو چې دې بل لخت د سیمخ کې د زوړ لخت او بیا د شي اوړي د سرکا پیدا بیا به له خواله را رسیدلی بیا به والي مې چې پزان خبرې کې بدري ځای به خپم ماتي دا خدای خدای پاک د مرګ بچ کړم او دا خبره خو ټیک ده خو دې موټر سایکل والا لم دا پکار دی چې په دې کلو کې او په بازار کې لکه په مزه زینو خای خاصه مړو مال وی وتا غسلین سری لګولي او چې څونه اکسلیټر ورکي او ډر تیو کاږي نو غوی له مزه ورکي نو خورور تیزیږي او غوی بس پته وته خونی کنه سکه بس په مونږه رااله دالي ککانی دی چت کړه غریب سړي سر به لګیدلی داړو د مزدوري نه ویست زه یو دوا به وکړو ورګه دوا به مو کو اسانه ده خاله یاره کا شربت راوړه کنه شربت نسکو شربت پیا خوش زه بس الله ری نخپه جوړه کا امين او الله ری تباقی خیر کی امين او ولا غریب سړی مزدوري نه میوسلی خدای ډیر خوشاله کا الله دې خوشاله زه بیا راشو تاسو نو بیا راشو ها زه خدای دې خفقی ګم مله الله خدای بری خکی ها ان شاء الله چې میاشتې متیریږي ټیک ټاک بشي ها دا غي غریبانو بم دا خو خاني خو بس سکینو زه بس الله پاک دې مړ سکوټر والا تم بس نه کې هدایت کی زه الله مل السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام اما خیر بابا ارشد تاسو لا راغلی ارشد راغلی دی اته आवाज کوته ده السلام علیکم وعلیکم السلام ارشد په خیر څنګه ارشد اخی خیر دی جوړه دا ډبل روټه مې دل وروړي تاسو لا رالم مړه پدې ځان ولی پازا بو یا خیر دی مانه بیمار وې مونږ چې راشه تاسو راشه بچی دا ډبل ډوډۍ یو ساده سکه بس ارشد قربیم شو یاره دا اسکیډن کړو موټر سایکل والو او خو جه ته ما خو بس قربیم شو زه ته سوي کنه
ځان لارې جوړ کړه امین امین بس خوږې کړو خو څه کوې لارې جوړ کړه ته ښې که نه که زمونږ د کولو سوي نو وایي ورګه چې بیا چې راوړه چې چې نسکه مستاجي مانځه ټیم دی مانځله ورځم ارشده چې اوس که بیا به الله ځې دې که نه خوشحاله کړه زه خو دې ډېر خوشحاله کړه الله دې ډېر خوشحاله کړه بیا سړی خو بابا هغه سید ما تاسو لراغلی صحیح ده ها او څه شی راوړې دې څه بوت لا ډبل لوټه راته ښکاري بیا ډبل ډوډو خو دا ټوله کوټه ډکه شوه خو زه اواز ته دا خو ټولې ډبل ډوډۍ را روانې او تاوانونه هم په مېلمنو دونه وکړل چې او کیسر بھائی اوه صحیح ده خپل لاړه بیا دې راله ماته که صحیح ده السلام علیکم السلام علیکم دا د کیسر بھائی تا خو ولا چې بس ولا زه خو پرون نه بل پرون زه خبر شوم او اوس هم ډېر تادیه کې رالم هغه سړي مانځل نو دوکان یې بنده خو دا سودا مې چې لږه راواغېسته وایي مو خو دا راوړی پس ډېر څه باندې منظور کا پوه شوې هغه هم تادیه کړو ګینې ما خو سره نور سامان کته خو بس ما زه به دام ډېر دی ما خو ما خو دا شی مې لږ نرم راواغېستو ما یاره بیمار دی او خپل یې څنګه ده صحیح ده خپه خو به کېږي ښه به شي ها خو د ډبل ډوډو باقي داړه مریض کړم دا ډبل ډوډۍ چې تاسو راوړې نو زما خو خپه ماته ده که نه زه سره معدې بیمار خو نه یم یا زما څه ګېډه خو خرابه نه ده چې دا ټټ دا ډبل ډوډۍ راپسې ټول داس غلی دی درېیم ورځ زه خبر شوم کې سر اسکیډنټ کړی دی ډېر خراب دی هسپتال کې دی زه خو کور نه خبر هم نه وم دا خو پرون ما زوینه مې تپوس وکړو هغه ویې نه کور ته راغلی دي نو ډېر تادیه کې راپسې رالم دوکان مې هم بند کوم او یې کیسر به تپوس ډېر ضروري نو ما ته خو دا پته نه وه چې ستا سره خپه ماته را که نه ما خو مریض له خو ما خلک ډبل لوټۍ وړي نو خو لږ نرم وي که نه د بیمارانو خو دا جوړه ډبل لوټۍ ده خو ما ته خو دا پته نه چې ستا خوله هم سمه ده او معده دې هم ټیک ده مریضان څه پخپله خوراک نه کوي خو دغه خلک یې خوري که نه چېرته د نری غوښه به یې ځان سره اخیستې وه چېرته یو دړی چیني مریض له وړه د نقدو پیسو ورته ډېر غټ ضرورت دی مریضانو ته نقدې پیسې ورته لږې جیب کې اچوی ډبل ډوډۍ خو دونه دي پلاره تروې شوې څوک یې خوري نه سهار ماشوم له ورکړه ما ته وایي دی خو خوند اړولې دی ډبل ډوډۍ نه خوځوی د غوړو کې سر کې سره کوه غوړو کې غوړو ترکه ورته لږه کوه نه دا ډېره مزه کوي بیا نو ما ته خو دا پته نه وه نو به خیر دی بل ځل به انشاءالله غوړو تړکه به غوښې ته وکړم نری غوښه راوړه دې ته څوک تړکه نه کوي په دې شوپې ډبل ډوډۍ ده اوس پې زه یو ټیمګې غوړي وم په دې که څه وکړمه ولې مې تاواني کې